السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. ګران دوستانو په نن ویډیو کې به تاسو ته وښایم چې څنګه کولی شو چې د جمیل پاسورډ بدل کړو. دوستانو ډېر اسانه مهمه ویډیو ده، نو راځئ ویډیو له موږ سره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. او که چیرې مو ویډیو خوښه شوه نو ویډیو لایک او له خپلو دوستانو سره ضرور شیر کړئ ترڅو هغوی هم ورڅخه فایده واخلي. نو دوستانو راځئ ویډیو شروع کوو. دوستانو ټولو نه مخکې به تاسو دوستانو راشئ په خپل جمیل ته. کله تاسو دوستانو خپل جمیل ته راغلی، اوس به دوستانو تاسو دلته په بره په دغه نشان باندې به کلیک وکړئ. کله چې دوستانو تاسو په دغه ځای باندې کلیک وکړئ نو تاسو ته به دغه شان انټرفیس راوړي. نو دوستانو دغه ځای کې به تاسو اوس په ګوګل اکاونټ باندې به کلیک وکړئ. دوستانو کله چې تاسو دلته په ګوګل اکاونټ باندې کلیک وکړئ، اوس به دغه شان صفحه راوړي. نو دې ځای کې به دوستانو تاسو په دغه دویم نمبر آپشن باندې به کلیک وکړئ. کله چې دوستانو تاسو په دغه ځای باندې کلیک وکړو، اوس به دوستانو تاسو په دې ځای کې لاندې راشئ. په دې ځای کې به دوستانو تاسو په دې پاسورډ باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دوستانو په پاسورډ باندې کلیک وکړو نو تاسو ته به دغه شان صفحه راوړي. نو دې ځای کې به دوستانو تاسو چې کوم پخوانی پاسورډ وي هغه به تاسو ورکړئ. نو زه اوس دوستانو دې ځای کې پخوانی پاسورډ ورکوم. نو دوستانو ما دې ځای کې پخوانی پاسورډ ورکړو. اوس دې ځای کې به دوستانو تاسو په نیکسټ باندې به کلیک وکړئ. دوستانو کله چې دوستانو تاسو په نیکسټ باندې کلیک وکړو نو اوس به تاسو په دې ځای کې ورله نوی پاسورډ ورکړئ. دوستانو دغسې پاسورډ چې بیخي ستاسو څخه یاده ونه وځي دوستانو، ځکه بیا وروسته بیا مشکل درته جوړوي. نو دوستانو تاسو په دې ځای کې نوی پاسورډ ورکړئ. او بیا دوستانو کوم ځای کې دې ځای کې مو چې کوم نوی پاسورډ ورکړو دوستانو، هغه پاسورډ به دوستانو تاسو بیا په دغه ځای کې هم ورکړئ. نو راځئ دوستانو زه تاسو ته اوس ښیم. ګورئ دوستانو ما په پاسه ځای کې هم پاسورډ ورکړو، لاندې ځای کې دواړه یو پاسورډ دی دوستانو. نو اوس به تاسو راشئ دوستانو او په دې ځای کې به په چینج پاسورډ باندې به کلیک وکړئ. دوستانو نو دوستانو زموږ پاسورډ بدل شو او اوس به دوستانو تاسو راشئ په دې ځای کې به کې سټارټډ باندې به کلیک وکړئ. کله چې دوستانو تاسو په دې ځای باندې کلیک وکړو نو زموږ سیټینګ مکمله شو. دوستانو زموږ چې دی پاسورډ بدل شو. نو دوستانو که ستاسو چېرته بل مشکل وي او په کوم ځای کې مشکل مو درلودو یا په بل څه پوښتنه وه، نو تاسو دوستانو کولی شئ په یوټیوب کې زموږ د ویډیو په کمنټ کې موږ نه پوښتنه وکړئ. او که چېرته زموږ ویډیو په فیسبوک کې ګورئ نو دوستانو کولی شئ زموږ له که هغلته په کمنټ کې خبره پوښتنه وکړئ یا چې دی زموږ ته په انبوکس کې میسج راولېږئ. دوستانو موږ به انشاءالله تاسو ته ډېر ژر د هغې په اړه ویډیو جوړه کړو، تاسو سره به یې شریکه کړو. دوستانو نو تر بل ځل چې زه بیا تاسو په چوپړ کې حاضرېږم، تر هغې د الله په امان.